بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات قبول کړئ. خدای وکړي ټول روغ او جوړ وي. دې وطن کې خواخوږي نشته او ما را روانې شنبې ته تظاهرات کومه. زما بچیان اختطاف شوي دي، نه استخباراتو زما غم وخوړ. ورغلم وویل د رابطې نمبر راکړه، رابطه وکړه او وزارت داخله خو د ما د بچیانو په اختطاف کې مرسته یې کړې، کومک یې کړی، پاسپورټونه یې ورته جوړ کړي چې پاسپورټونه یې د ما په جیب کې دي، تذکرې ورته جوړې کړي دي. دلته ښار ناپرسان ده او ما دا 3.5 کاله مبارزه وکړه. یو افغانانو په ما باندې نه ننګ وکړ او نه جنګ وکړ. ښه، دا قصه خو اوږده ده، هسې زه غواړم همدومره مې در باندې واورېده او دا خلکو لپاره مې دا ویډیو پلی کړله چې وایي وطن ته راسئ، ولې وطن نه تښتېدلي یاستئ، پیغور ورکوئ که نه. د شته خلکو خو قدر وکړئ، هغه شته خلک چې هلته ناست دي، اولادونه اختطاف شوي دي. دا میاشتې کېږي چې دا سړی په لانجه ده، کله بندي سي کله خوشي سي. حتی څه وخت وړاندې د پولیسو یو ویاند ورباندې تور پورې کړی و چې ده باندې مېرمن عریضه کړې ده چې کله دی بند نه راخلاص ویل چې مهرباني وکړئ هغه عریضه اوس راوړاندې کوي چې په ما باندې مېرمنې عریضه کړې. زما مېرمنه ده چېرته، زما لورګانې دي چېرته. دا د خپلو لورګانو د خپلو هغه په اړه غوښتنه کوي. وایي چې وزارت داخلي ورته پاسپورټونه هم جوړ کړي وو ځکه د داخل په دې کې اختطاف کې لاس لري. سره دې چې ما ټولې دروازې وټکولې، د استخباراتو دروازه مې وټکوله، د امنیت ملي د وزارت داخلي مې وټکوله، هیڅ چا زما غږ وانه اورېده. دی اوس مجبور یم چې خپل ټول فامیل، کورنۍ، خپلوان، دوستان راټول کړم او تظاهرات وکړم تر څو دا خلک مې غږ واوري ځکه اولادونه یې ورک دي. نو زما هیله همدا ده چې په پلازمینه نه د یوه پخواني چارواکي د کورنۍ غړي اختطافیږي، ورکیږي او اصلا حکومت ورباندې خبر نه ده. څنګه امنیت ده؟ څه رقم خلک دي؟ ولې ورته توضیحات نه ورکوئ؟ ولې لټه نه کوئ؟ ولې جوابدویه ناستئ؟ ولې مو دا سړی بندي کړی؟ ولې مو دروغ ورپسې وویلې چې دغه سړي په مېرمنې ورباندې عریضه کړې ده؟ کله چې مېرمنې پرې عریضه کړې څه سوه؟ مېرمنې څه سوله؟ څه سوله بچیان یې څه سول؟ څه سوله هغه عریضې څه سوې؟ ولې بیا خوڅې څه؟ مثلا قضیه یې څه وه که نه؟ ورته ډېرې پوښتنې چې باید پوښتنې ځواب سي، خو د دغه سړي غم باید وخوړل سي. دې بېچاره ډېرې چغې ووهلې، افغانانو باندې غږونه وکړل. افغانان خلک د ویډیوګانې راخلي داسې د یو تمسخر لپاره یې ګوري یا د دې لپاره یې ګوري چې دا ډېرې جالبې خبرې کوي. زه هم د دې لپاره د ده هغه د درد دوا څه چې دا کوم درد لري په زړه کې، اولادونه یې ورک دي، وړه خبره نه ده. نو هر څه تمسخر کوئ مه، هر څه رشخند کوئ مه، هر څه په ټوکو مه اخلئ، هر څه د دې لپاره مه ورته ورېږه چې دا شاپور اسنځي بیا څه کړي دي، بیا کوم ګلان کرلي دي یا نه دي کرلي، یا څه وایي یا څه نه وایي. نه، دا سړی د زړه له درده لګیا ده، بچیان یې ورک دي، اولادونه یې ورک دي، اختطاف شوي دي. مګر هره دروازه چې ښه دروازه بنده ده، غږ نه کوي، رابطې شمېره راکړه، تماس کوم در سره. یعنې څه لټه وکئ، پوښتنه وکئ، د سړي ته قناعت ورکئ، دا سړی ځان سره وګرځوئ که نه. څه چې هغه لازم دي اصول دي هغه ډول وکئ. نو که په دغه ډول دا به درسي درځي او تاسو یې دروازې نه بېرته شړئ، په دغه ډول خو حکومتداري والله